سراج الدین حقاني د انجونو د زده کړو باره کې څه وویل؟ اولي ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په هیواد کې د انجونو د زده کړو په تړاو وایي چې زده کړې یوه کورنۍ مسله ده او هیوادونه باید په دغې چاره کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي حقاني په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنو له ځینو استازو سره په لیدنه کې چې اوس افغانستان ته راغلي ویلي دي نړۍ باید ومني چې افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې هکله وایي په افغانستان کې ځینې ستونزې شته او دا د افغانانو کورنۍ موضوعګانې دي او موږ د دغو ستونزو د حل لپاره کار کوو، خو نړیوال باید بهرنۍ نسخې پر افغانانو تحمیل نه کړي. ښاغلی قانی زیاتوي په دغه کتنه کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان څرګندوي موږ تل ویلي دي چې له نړیوالو سره د متقابل درناوي پر بنسټ تعامل غواړو او اسلامي امارات د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو د ټولنې ځینو استازو د اسلامي امارات چارواکو سره په لیدنو کې د انجونو د زده کړو د ښځو کار او له سرپرست حکومت سره د هیوادونو د اړیکو په تړاو خبرې کړې دي. په اروپا کې د میشتو افغانانو ټولنې رئیس حکمت الله حکمت په دې هکله ټولو نیوز ته وویل تر اوسه چې موږ د اسلامي امارات له چارواکو سره کتنې او خبرې لرلې دي هغوی موږ ته دا ژمنه راکړې ده چې د نظام د اصلاح او پایښت لپاره د اسلامي امارات له مشورې سره پرې کار کوي چې د افغانستان ملت له هغه رضایت ولري. بلخوا د پوهنې وزارت سرپرست هم په اروپایي هیوادونو کې له میشتو افغان شخصیتونو سره په کتنه کې د پوهنې په سکتور کې د شو پرمختګونو او په دیني او عصري علومو کې د ښوونیزو او روزنیزو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي.